افغان طالبانو پرې بندیز لګولی خو ټي ټي پي ملاتړ کوي. د پی ټي ایم په اړه د ټي ټي پي تازه اعلان وایي دوی سره کار نه لرو، زموږ جهاد د حکومت پر ضد دی. دا چې نورې څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې افغان طالبانو د پی ټي ایم ملاتړ نیسي او پر خولۍ بندیز لګولی، خو تحریک طالبان پاکستان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره له خپلو وسلوالو غوښتي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو او په قومي جرګې کې د پریکړو په اړه غلي پاتې شي او له هغوی سره کار ونه لري. د پاکستان طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پي نن دوشنبې د تالي 13 د یوې خبرپاڼې له لارې په خپلو ټولو جنګیالیو غږ کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د فعالیتونو او په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې د پریکړو په اړه د هغوی په وړاندې کوم ګام ونخلي او غلي دې پاتې شي. د پی ټي ایم په کوربتوب په خیبر کې د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر 11 تر 14 پورې ترسره شوه. خیبر کې د پښتنو جرګې د خپل پریکړه لیک په یوه ماده کې ویلي چې په 2 میاشتو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونه له ټولې پښتونخوا وځي. د ټي ټي پي په خبرپاڼه کې د دغې ډلې ټولو غړو ته سپارښتنه شوې چې تر راتلونکي وضاحت پورې غلي پاتې شي. تر هغه وخته پورې د ټول مجاهدین که هغه جنګیالي وي او یا د ټولنیزو رسنیو فعالان باید د تحریک تګلاره غوره کړي او خپله ټوله توجه د ظالم جابر او غاضب پوځ لوري ته واړوي. خبرپاڼه زیاتوي چې د ټي ټي پي د تګلارې له مخې د دوی هدف یوازې د پاکستان پوځ او امنیتي ادارې دي. په همدې توګه موږ په ځلونو ویلي چې زموږ هدف یوازې پوځ، امنیتي ارګانونه او د هغوی ملاتړ دي او پولیسو ته مو پیغام ورکړی چې تاسو زموږ اصلي هدف نه یاست، لطفا په دې جګړه کې برخه مه اخلئ. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. ټي ټي پي په خیبر کې د قومي جرګې ترسره کولو پر مهال 4 ورځې ورباندې اعلان کړی و او تر هغه وړاندې له دغې جرګې خپل ملاتړ هم اعلان کړی و. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریکه او چینل هم سبسکرایب کړئ.